د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب څخه د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. د طالبانو دفاع وزیر بیا ویلي چې زموږ حکومت ټولپوښتنې دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ به یئ. د ملي مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې زموږ نظام ټولپوښتنه دی، ټول قومونه پکې شامل دي. نو ستاسو څخه هیله کیږي چې د بې ځایه تبلیغاتو څخه لاس واخلئ. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه د عدلیې روسیې ګوند په کوربهتوب جوړه شوې ده. دغې غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینې هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 20 سلنه څوکۍ لري. احمد مسعود بیا روسیه د افغانستان دوست هیواد وباله. موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ کې مخاطبینو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلي مسعود د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې حکومت یې ټولپوښتنې وي، باید هر قوم پکې حصه ولري. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.